ګرانو کتونکو نورو ویډیوګانو لپاره لاندې سره بټن باندې کلیک وکړئ، یعنی زما چینل در سره سبسکرایب کړئ او ورسره په ګنګړي باندې هم کلیک وکړئ ترڅو د نوي ویډیوګانو خبرتیا تاسو ته په اسانۍ سره وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اصحاب الصفو لپاره د چندي غږ وکړ. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه په ورځ یې 4,000 روپۍ ورته راوړې. حضرت علي رضی الله عنه په شپه کې 80 کاسې خرما ورته راوړې. الله د دواړو صفات وکړه. څوک چې د خدای د رضا لپاره مال ورکوي په شپه کې که په ورځ کې پټې که ښکاره اجر د الله سره ده، الله به اجر ورکوي. او بل طرف ته تنبیه ده په دې چې سړی د حاجت وخت ته ګوري. موږ بعضې عام مسلمانانو غریبانانو بیا دا اورېدلي دي چې په روژه کې ثواب ډېر ده. اوس مثلا یو محتاج ورته راغی چې مریض مې په هسپتال کې ده، که ته څه کومک راسره وکړې، د دې روژې ته بیا راشي حساب معنی نه ده کړی. نو روژه کې بیا دی څه کړي، خو دی اوس غریب دی، د علاج روپۍ نه لري. وایي دا ځنډول به د حاجت نه نه کېدل کې وایي دغه اشاره ده چې په شپه محتاج درته پېښ شو په شپه کومک کوه، چې په ورځ پېښ شو په ورځ کومک کوه. دا چې څوک نه شو درته پېښ نو د روژې په وخت کې بیا په روژه کې ثواب ډېر ده. نور خو دا صدقه زکات یا خیرات دا د دغه لپاره چې مسلمان حاجت په پوره شي. نن چې دی محتاج ده د کار سره د ولې زکات مخکې نه دراوه، خو ویلې که دا چې مونږ چې دغه بیا په زکات کې حسابېږي ده، شپږ میاشتې د تا حساب ورته پاتې روژې ته، اوس محتاج درته ودرېدو ورکړه زکات، درته ویلې که چې دومره زکات مې پرې کړی، روژې وخت راغی حساب وکړه چې څومره دې پرېږده چا پاتې دغه به یې وروسته پرېږده. نو وایي دا ترغیب د دې ته الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار هغه څوک چې لګوي مالونه خپل په شپه او په ورځ کې سره په پټه او علانیه پرکاره فلهم اجرهم دی اجر دی عند ربهم په دې رد دی ولا خوف عليهم نه ویره په دې باندې ولا هم يحزنون نه بدې مجرم. الذين يأكلون الربا یو د الله تجارت یو په وسوي بدل درکې اضعافا مضاعفه، یو د بنده سره سود ده، روپۍ ورکوي چې په روپۍ ګټه کوي، خلکو ته دغه ګټه لیدی کېږي. ځکه اکثره مالداران په سودو لګیا دي. محتاج ته نن سبا څوک پور داسې نه ورکوي چې ګټه نه وي، که پور نه ورکوي. الله د دغو عاقبت ذکر کوي. څوک چې سود کوي په قیامت کې چې د خپله ځایه د حشر په میدان پورته کېږي داسې به وي لکه سړی چې پیریانو نیولې ده. پیریان نه وي چې وایي سزا هلته ولوېږي هلته ولوېږي. نبي علیه السلام د معراج په شپه چې یو ځای کې خلک ورته خېټې دومره غټې دي لکه کوټه، نن یې ماران کې ویني. وایي دا څوک دی یا جبرایل دی؟ وایي دا سودخواره دي. په سود د ګټه کې الله وي د سود د ناروا د تجارتو برکت خدای ختموي، او صدقه چې ظاهره مال کمول دي هغه خدای په پورته ډېروي. چې هغه دی ډېروي چې د سود په لیاد دی حرام دی هغه خدای ختموي، بې برکته کوي، تاوانو سره مخامخ کوي. او هغه دی چې د خدای د رضا لپاره صدقه کې دی مال کموي الله بیا ورډېروي. الذین یأکلون الربا هغه کسان چې اخلي سود د خلکو نه لا یقومون دغه پورته کېږي د په قیامت کې الا کما یقوم الذي یتخبطه الشیطان، مګر پاتې کېږي به لکه هغه څوک چې حواس یې خراب کړي وي شیطان من المس له وجې د مسه کولو د هغه اثر د شیاطینو نه چې دا پیریان نه چې ونیسي چې ورځي. ذلك بانهم دا ځکه چې دوی چې دي قالوا انما البيع بشکه بیع مثل الربا خو مثل د ربا دا یعنې مشبه به خو حال مشهور وي، ربا خو نه حلاله خو بیع همداسې ده لکه ربا او حال ده. واحل الله البيع خدای تجارت روا کړی ده، وحرم ربا او سود یې ناروا کړی. اوس نو مخکې سود و چې کله دا آیات نازل شو خو سود حرمت راغی، نبي علیه السلام یې چې سود به نه ورکړي. الله آیات نازل کو چا چې د سود خبره نه خبر شو پرېږدی پاکي وي ګناه یې خدای نه نیسي. ځکه مخکې ګناه نه وه. ګورې د احکام خو پرونه موږ ویلې سوکه سوکه نازل شوي، تر ډېره وخته شراب چې کله روا وو که نه روا چې کله یې خدای نیسي. اوس چې په ګناه خبر شو چې ناروا ده چې چکې بیا ناروا ده، نو مخکې باندې خدای نه نیسي په آینده به یې نه کوي. اوس تا روپۍ ورکړي دي په سود چې په میاشت کې به ماته مثلا په زرو کې 100 روپۍ ګټه راکوي. حکم د آیات نازل شو، نو اوس هغه خپلې روپۍ به تر اخلي که نه، وایي او خپلې به اخلي خو نوره ګټه به راته راکړي.
نه به ته ظلم کوې چې ګټه ته راخلې، نه به یې تا سره ظلم کېږي چې 80 روپۍ نه درکول کېږي. فمن جاءه موعظة چاته چې راغله واعظ د نصیحت من ربه له جانب د رب د نه فانتهى ځان یې منې خود سود نه فله ما سلف هغه ته شته هغه چې پخوا یې کړي دي بغیر خدای پاک نه نیسي وامره د آینده دپاره امر الی الله الله ته مفوض ده. ومن عاد که څوک بیا راوګرځېدو سود ته او حلال یې ځان ته وباله فاولئک اصحاب النار دغه خلک چې کلان دي اور دي هم فیها خالدون دي په دا اور کې همیشه وي. سود حرام ده، حرام چې څوک حلال وبولي په کافر کېږي هغه همیشه په جهنم کې وي. يمحق الله الربا ورکوي الله برکت د سود ويربي صدقات او زیاتې ثواب د صدقو. والله لا يحب كل كفار اثیم خدای پاک نه خوښوي هر کافر ګناهګار. د سود برکت ورکېږي، د صدقې زیاتېږي. کتاب کې واجب مثال ورکړی وایي د حلال دنیا مثال د میږې ده، د حرام دنیا مثال د سپۍ ده. که موږ تاسو فکر وکړو میږه اکثره په کال کې یو ورځ زېږي او سپی په کال کې کم از کم 5 شپږ زېږي. خو په رمو رمو خلک آباد دي، حلالول دي، کسابي دي، خرڅول دي، قربانیانې دي، ټولې په میږه کېږي خو میږې نه ختمېږي. اما په کلي کې 15 سپی لنګې شي چې څو وخت بعد کېږي په کلي کې بیا سپی نه پیدا کېږي. دا دلته مردار شوی، دا دلته مردار شوی، دا دلته مردار شوی. وایي دا حرام مال داسې بې برکت وي لکه سپی، پیداوار یې ډېر ده خو اثر یې نشته. اوس په دا ټول علاقه کې د سپیو ډله چارېدلې ده چې ډېر سره یو ځای شي کله کله 3 4 یا 5. اما په میږو رمیونه مې ګرځي او ټوله دنیا یې حلالوي. والله لا يحب كل كفار اثیم خدای پاک نه خوښوي هر کافر او ګناهګار. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات بشکره کسان چې ایمان راوړل او نیک کارونه کوي واقاموا الصلاه سم ادا کوي واتوا الزکات ورکوي زکات لهم اجرهم شته دي لپاره اجر دي عند ربهم فنند رب دي ولا خوف عليهم نبوير په دې باندې ولا هم يحزنون او نه بدې هم جنمي. یا ایها الذين امنوا اتقوا الله اذا کسان چې تاسو ایمان راوړل ویریږئ د الله تعالی نه وذروا ما بقي من الربا پرېږدئ هغه پاتې سود نور سود مه کوئ ان کنتم مؤمنین که یې مؤمنین. فإن لم تفعلوا کدا کار تاسو ونه کړ سود مو نه پرېږدئ فاعذروا بیا خبردار شئ بحرب من الله په جنګ د الله چې الله به په تاسې عذابونه راولي. وایي چیرې په کوم قوم کې سود خوري زیاته شي یا زکات نه ورکوي د الله جنګ بیا دا قحطۍ بیا به خلکو سره کوي. بارانونه نه وي، برکت اکثر ورختمېږي. ورسوله او رسول جنګ چې د تورې جنګ ده وإن تبتم که توبه وایسته فلکم رؤوس اموالکم شته د تاسو لپاره هغه راس المال خپل چې څومره روپۍ دې ورکړي هغه بېرته تر واخله. لا تظلمون ظلم به نه کوئ تاسو په زیادت اخیستلو ولا تظلمون او نه به د تاسو سره ظلم کېږي چې راس المال نه درکوي. وإن كان ذو عسرة اوس دا اکثره سود د مجبوریت نه بعضې خلک کوي. ته مجبوره یې او مالدار ته ورغله چې په 100 روپۍ راته هغه یې چې دومره ګټه راکوې. اوس نو سود نه خبر شوې ورغله چې ښه سود ګټه خو نور نه غواړم قایمه روپۍ راکړه. هغه محتاج د خصوص د احتیاج د وجې نه خو درته اوس نشته نو ورته ودرېږه. انتظار بیا واجب ده خو الله وي اول خو انتظار ورته کوي دا خو دا واجب. که صدقه یې کوي ورماته کوي چې ښه به در بخل مې دي دا نو بیا ډېر خیر ده. صدقه نفل ده او انتظار واجب ده. په عمومي ځایو کې د واجبو ثواب ډېر وي خو کله کله بیا د نفل ثواب ډېر شي. سلام اچول سنت دي، جواب ورکول واجب دي خو ثواب د اچولو ډېر دی که جواب ورکولو. د اچولو ځکه هغه سړی د تکبر نه خلاص ده. دغه انتظار کول مسکین سړي ته واجب ده، صدقه کول سنت ده، نفلي عمل ده خو ثواب یې دغه زیات ده. وإن كان ذو عسرة کدا پوروړی خاوند د ناداري و فنظرة إلى ميسرة بې انتظار ده تر وخت د پیدایت د پراخي باندې. وان تصدقوا دا چې څه شی ورصدقه کوئ ټول یا کم خیر دا خیر د لکم د تاسو لپاره ان کنتم تعلمون که تاسو علم لرئ. واتقوا یوما ویریږئ د عذاب د یغې ورځې نه ترجعون فيه إلى الله چې تاسو به په هغه ورځ کې ورغوښتل کېږئ الله تعالی ته ثم توفى كل نفس بیا به پوره ورکول کېږي هر نفس ته ما کسبت جزا د هغه عمل چې دی کسب کړی وهم لا یظلمون په دې به ظلم نه وي شوی. دا اخرنی آیات ده
چې نبی اسلام باندې نازل د دغه څو شپې بعد نبی اسلام د دنیا نه تللی تدبیر د دې ته ټول انسانانو ګوره ورځ د قیامت را روانه ده دې ورځې کې عذاب